سلامونه دوستانو، نن در سره یوه داسې واقعه شریکوم. ملګرو، تاسو به داسې ډېرې واقعګانې اورېدلې وي او لیدلې به هم وي، خو نن سبا زموږ بچیان په کورونو کې هم محفوظ نه دي، نه په تعلیمي ادارو کې محفوظ دي او نه هغه تعلیم چې پکې د الله تعالی د کلام درس ورکړل کیږي، نو په هغې مدرسو جوماتونو کې هم زموږ دغه بچیان محفوظ نه پاتې کیږي او دغه ظالمان یې د خپل هوس نشانه جوړوي او ورسره په مدرسې کې دغه غلط کارونه کوي. نو دوستانو، دغه ویډیو در سره هم شریکوم چې د ټول حقیقت نه خبر شئ. ویډیو را سره تر اخر پورې وګورئ. کم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی، نو مهرباني دې وکړي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلی نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه درورسي. سلامونه دوستانو. دغه یو قاري چې یوې ماشومې ته باید د سپارې سبق درس ورکولو چې د هغې ماشومې سره دغه غلط حرکت کړی دی. دوستانو، دغه واقعه په پنجاب لاهور کې مخې ته راغلی ده. څو ورځې مخکې چې د یوې ماشومې سره یو قاري دغه غلط کار کړی دی. ماشومې په خپل بیان کې داسې ویلي دي چې د قاري زما سره په کمره کې دغه ناروا کار وکړو. کله چې ماشومې کور ته راغله نو حقیقت یې خپلې مور ته بیان کو. مور یې د قاري خلاف په تاڼه کې رپورټ درج کړی دی او قاري پولیسو هم گرفتاره کو او مور یې ټول حقیقت بیان کړی دی چې زما لور چې عمر یې 6 کاله دی مدرسې ته بتله. نو په دغه ورځ چې د مدرسې نه راغله نو ماته یې ویل چې زما دغه ځای درد کوي او زما سره قاري دغه غلط کار وکړو. نو چې کله ما وکتله ټوله ګنده وه، نو داسې ویل چې قاري زه په غېږ کې کېنولم او په ما یې متازې وکړې. نو کله چې قاري پولیسو ونیولو نو قاري د خپل جرم اقرار وکړو او وایي چې ما د ماشومې سره زیاتې نه دی کړی او ما په غېږ کې کېنولې. نو زما شیطان زه دوکه کړم، نو ما نه دغه کار وشو او په دغه ورځ زما طبیعت خراب و. نو ما به یو ماشوم کمرې ته راوستو او درس یعنی سبق به مې ورته ښودلو. نو چې دغه ماشومه راغله نو په ما شیطان زورور شو او زه دوکه شوم او زما نه دغه کار وشو. نو دوستانو، زموږ د قام او ملک بچیان نن سبا په کور کې نه په سکولونو کې او نه په مدرسو کې محفوظ پاتې شو. نو حکومت له پکار دي چې داسې کسانو ته سخت سزا ورکړي چې د نورو دپاره یو عبرت جوړ شي او موږ هم د حکومت نه دا مطالبه کوو چې داسې خلکو ته یوه سزا مقرر کړي شي چې آینده بل څوک داسې ونه کړي. نو دوستانو، دا د نن ورځ خبر چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلو. الله پامان.